عبدالله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپو سره ټلیفوني خبرې کړې دي. دا چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو عبدالله ته په ټلیفوني خبرو کې څه ویلي دي، څه یې ورته ویلي چې باید څه وکړي، مطلب را سره تر پایه پورې وګورئ، هر څه به په پوه شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو او د افغانستان اجرایه رئیس او د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم له مشر عبدالله نن ماخوستن د میزان د شپږمې نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. تر اوسه څرګنده نه ده چې مایک پمپیو او که عبدالله مقابل لوري ته ټلیفون کړی دی، خو دا خبرې څو ساعته وروسته له دې کیږي چې افغانستان کې د امریکایي پوځیانو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد په جوزجان کې له جنرال دوستم سره د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه خبرې وکړې. له دې کتنې وروسته دوستم وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې زر اعلان کړي. د دوستم دریځ بدلون د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلو د اعلان په لار کې د خنډ د پای ته رسیدو لپاره زیات مهم ګڼل کیږي، ځکه چې په 7 ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي د رایو بیا شمیرلو ته نه پرېښودل کیږي او په دغو ولایتونو په تیره بیا تخار، جوزجان، فاریاب او سرپل کې دوستم تر نورو ډیر اغیز لري. عبدالله په خپل ټویټر پاڼه او فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دواړو خواو افغانستان ته د امریکا د ولسمشر د وروستي سفر د سولې خبرو او د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر اړوندو مسألو خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې تیرو ورځو کې جنرال دوستم اشرف غني او ټاکنو کمیسیون ته اخطار ورکړی و چې په ټاکنو کمیسیون کې د کار نه لري او ټاکنو کمیسیون دې پرېږدي چې خپل کار مخته یوسي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ویډیو مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي نو در سره لایک کړئ او نور او ملګرو او دوستانو سره یې هم شریکه کړئ. مننه.